د مسلم شریف حدیث او د مشکات شریف حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله جل شانه د دې سره خبرې نه کوي، نه به ورته چې کوم دی د رحمت په نظر باندې وګوري، نه به د ګناهونو نه صفا کي، او د قیامت په ورځ به داسې خلکو دپاره درناک عذاب وي. حضرت ابو ذر رضی الله عنه وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا څوک دی؟ دا خو ډېر زیات تاواني دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یو هغه کس چې د تکبر د وجې نه خپل فرتوک چې کوم دی د ګېټو نه لاندې ساتي. عزتمند ورونو بعضې خلک وي هغوی د ګېټو نه لاندې پرتوک ساتي. که ته ورته ووایې چې دا خو تکبر دی، هغه ورته وایي زما خو په زړه کې تکبر نشته دی. که په زړه کې تکبر وي او که نه وي، لیکن دا د تکبر نښه ده، د دې نه ځان ساتل پکار دی. حدیث شریف کې راځي چې چا د ګېټو نه لاندې فرتوک وي دغه ځای به چې کوم دی په جهنم کې سوځي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. او دویم وایي هغه کس دی چې هغه چاته یو څیز ورکړي او د هغې نه وروسته بیا هغه شی ورته ثباتي، یعنې د احسان نه وروسته بیا چې کوم دی هغه باطل کوي. او دریم هغه کس ته چې خپله سودا په قسم باندې خرڅوي، په دروغ باندې خرڅوي. حالانکه عزتمند ورونو ډېرو احادیثو کې د دې نه منع راغلې ده چې څوک په یو مسلمان ورور باندې په قسم سره چې کوم دی سودا خرڅه کي، نو په داسې کس باندې چې کوم دی جنت حرام شو، جهنم په داسې کس باندې واجب شو، اگر که هغه وایي د ککر چوکولی نه وي. نو عزتمند ورونو بیا ځان ساتل پکار دی. بل عزتمند ورونو بې تحقیقه خبره کول. بعضې خلک څه خبره اورېدلې نه وي یا څه خبره واوري، لیکن هغه واقعا نه ځان نه وي خبر کړی او مخې خلکو ته کوي. د دې نه هم منع راغلې ده. ځکه حدیث شریف کې راځي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، چې د انسان د دروغو دپاره صرف دومره کافي ده چې دا یو خبره واوري او بغیر د تحقیق نه نورو خلکو ته بیان کړي. دومره خبره چې کوم د انسان د دروغو دپاره کافي ده. او بل انسان که دروغ وایي دا اخر هم ښکارېږي. عزتمند ورونو دا اخر هم ښکاره کېږي. دا دروغ چېرته هم نه پټېږي. او بل چې کله انسان دروغ وایي نو د یو دروغ دپاره به چې کوم دی ته نور دروغ وایي، یعنې یو ګناه د ډېرو ګناهونو سبب وګرځېدلو.